أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر او ویل اغا عزیز چوای خست یوسف علیه السلام د اهل د مصر نه چاته ویل امراته خپل کزتا زلیخاتا اکرمی مسواه ته عزتمن کا زائد د یوسف علیه السلام عسى ان ينفعنا شاید چې موږ ته ګټه ورسي او نتخذه ولدا یا د وینې څخه زوی ګروي باندې وکذالک دا چې دغه مرحله نه خلاص شو چې د کوی نه ده هلته یې واخیست نو دلته بیا یو نوع انعام ورته شروع شو لکه څنګه مې چې دا نجات ورکو دغه شان مې بیا دلته قدرت ورکو یوسف علیه السلام ته په الارض په ځمکه د دغه مصر کې ولنعلمه من تعویل الاحادیث او د دې لپاره چې وښیو موږ دته هغه ګرځول د خوبو تعبیر د خوبو والله غالب على امره الله تعالی غالب ده په کارونو خپلو باندې ولكن اکثر الناس لا يعلمون لكن اکثر د خلک علم نه لري ولما بلغ اشده کله چې یوسف علیه السلام بیا قوت ځوانۍ ته ورسېدو اعطیناه حکما وعلما ورکړو موږ دته نبوت او علم وكذلك نجزي المحسنين دغه شان موږ بدله ورکړو نیککارانو ته وراودته التي وقريب مطالبه په دوکه مطالبه وکړه د دنه هغه کځه هو په بیتها چې د یغې په کوټه کې و دا وایي د اتفاقی ځای ده چې کامل تسلط دغه کځه و په د باندې یغه د دنه مطالبه وکړه خو دا وسروانه منله عن نفسه د تیریتلو د نفس د لپاره وغلقت الابواب او یغې بند کړ دروازې وقالت ورته ویل هاي ترک راشه په تلوار راشه چې د سینې چې عزیز راشي زر معامله را سره وکړه قال معاذ الله دوی له پناه غواړم خدای پاک باندې زه به داسې ولیکم انه دغه عزیز ربي چې ښتندې ما ده احسن مسوایا چې ډېر ښه کړی د ساتنه دې ما انه لا يفلح الظالمون بېشکه شان دا ده چې ظالمان کامیابي نشي پیدا کولی دا خو ظلم ده چې زه دې سره خیانت وکړم ولقد همت به خامخا په تحقیق سره قصد کړی و دغې زلیخا یوسف علیه السلام ته د جماع کولو وهم بها او یوسف علیه السلام به قصد کړی وای د دې ښځې په یو تعبیر لولا ان رأى برهانه که ده نه ویلې دلی برهان د رب خو د مخکې نه د نبوت اثار لیدلي وو نو قصد یې ونه کذلک لنصرف عنه السوء دغسې موږ دی پاک وساتو د دې دپاره چې د ده نه ګناه وساتو ور نه شي ګورئ داسې وایي ونه ویلې چې دی د ګناه نه راوګرځوه ده قصد نه ده کړی چې ګناه د ده نه وګرځوو چې ګناه د طرف ته ور نه شي والفحشاء او بیکاره کارونه انه من عبادنا المخلصین بېشکه یوسف علیه السلام د ما د هغه مخلصو بندګانو نه و واستبق الباب دواړو سره منډې کړې د دروازې په طرف وقطت قمیصه من دبر څیرې کړو کمیس د ده د شا د طرف نه والف یا سیدها لدى الباب دوی دواړه مخامخ شوه د میړه د دغه ښځې د زلیخا سره د دروازې په څنګ کې قالت دی ویله ما جزاء من اراد باهلك سوءا څه سزا د دغه سړي چې اراده یې د تا ښځې ته د ګناه د زنا کړې ده دا منه په دغه مې پسې راخیستې ده چې دوی مانه مطالبه وکړو زه یې ویم د منډې رانه وي سوءا الا ان یسجن مګر همدا چې دی بندي کړی شي او عذاب الیم عذاب دردناک قال یوسف علیه السلام هي راودتني عن نفسي دې په فریب مطالبه وکړه د ما د نفس نه وشهد شاهد من اهلها شاهدي ورکړه یو تیریدونکی هلک د دې د کورنۍ نه څه یې ویلې ان کان قمیصه کوي کمیس د یوسف علیه السلام قد من قبل چې شکېدلی وي د مخ د طرف نه فصدقت دا رښتونې ده وهو من الکاذبین او دی له جملې د دروغجنو نه ده وان کان قمیصه قد من دبر او که د ده کمیس شکېدلی وي د شا د طرف نه فکذبت دا دروغ وی وهو من الصادقین او دی له جملې د رښتونې نه ده حدیث مبارک کې راځي درې کنکي په کنکونې غږېدلي خو په بل ځای کې راځي چې 11 کنکي د کنکونې په وخت غږېدلي دي یوسف علیه السلام د صفایي دپاره دا کنکی په زانګو کې وغږېده د یوسف علیه السلام د صفایي دپاره جوریج راهب یو بزرګ په بني اسرائیلو کې لمونځ یې کوو مور یې غږ ور وکړ ده مور ته جواب ورنه کړ او په هغه دین کې دا روا و چې نن یې په لمانځه کې خبرې وشي لکه په ابتدا د اسلام کې زموږ په امت کې هم دا و
درې وارې هغې غږ وکړو د جواب هم نه کړو هغې زړه ازار وکړو ورته ویل خدای دې تر څو مړ مه کړه چې د ستا په تور نه یې ګرفتار شو د مور ښې راولګېدې پیغله جنکۍ ده ناشادي شده واده ماده نه ده ده په یو ځای کې کوټخه جوړه کړې وه د عبادت لپاره دی هلته په یوه څپري کې دغه عبادت کوي او جنکۍ ورته راغله چې ما سره زنا وه ده انکار وکړه جنکۍ لاړه د یو شپانه سره یې زنا وکړه د هغه شپانه نه حامله شوه کله چې بچی پیدا شو خلکو وینې ورته خو مېړه نه و دا بچی دې د کومه نه کړ دې ورته ویل بزرګ راسره وکړه خلک ورغله د بزرګ کوټه یې ړنګه کړه دعوه د بزرګي لري او د خلکو ښځو سره زناوې کوي خدای خو پوه شو چې د مور ښې راوویله نو وایي 2 رکعته لمونځ یې وکړو خپلې مور ته یې زارۍ وکړه چې معاف مې کړه چې په داسې تور ګرفتاره شو نو یو کنکی هلک ته یغه هلک ته یې وویلې دغه هلک ته چې دا د دې د ښځې نه پیدا ده یا قابوس پلار دې څوک ده هغه وویلې اشکون یې یاد کړه چې ما پلار پلانکی دی خدای پاک د ده صفایي وکړه بیا دوی ورته ویلې چې د سرو زرو دا ځای درته جوړ کړو وینا په هغه شکل باندې کوټه خرابه جوړه کړې عیسی علیه السلام په کنکولې چې بیبي مریم باندې داغ ولګېدو دی په غېږ کې ده په اشارت الی دی به در سره وغږېږي یوسف علیه السلام دغه چې په کنکونې وغږېدو او دلته دغه هلک د یوسف علیه السلام د صفایي دپاره په کنکونې وغږېدو دا خو څه بعیده خبره نه ده چې حیوان غږېږي مرغه غږېږي سمسیره غږېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ونې سلام ور اچي تیږې سلام ور اچي بیا کنکی نشي غږولی الله تعالی خو دا شیان بعضې څوک مني نه دا څه کالي یو څوک ده د معمولي ده کور والا زنانه یې د معمولي ده نو د خپلې لورې یو حال راته وویلی ډېر نادر حالات د دې ذکر یو واقعه کې دا ویلې وایي دا چې د نبي علیه السلام سیرت باندې تاسې جلسه جوړه وه بیان کېدو زه چې بیا کله کور ته لاړم وایي دا جنکۍ راته وویلې دا لور مې چې په ما باندې داسې حال د جذب غوندې راغی کنکۍ د 3 میاشتو جنکۍ په کور کې دی د 3 میاشتو وایي دغه پیغلې لور مې راته وویلې چې هغې ته چې ورننوتم د جذب په حال کې هغې ته مې وویلې چې دغه وخت کې خو نبي علیه السلام پیدا شوی دی چې د دې دغه باندې بیانونه کوي وایي دا جنکۍ راته ویلې چې او وایي ما ورته ویلې که خو راځه چې درود ویې په پیغمبر علیه السلام دا د 3 میاشتو جنکۍ وایي ما چې څنګه درود ویلې دغسې مکمل درود شریف را سره ویلې داسې ذکر کوي وایي غرای مې بال و اور وظیفه ورته کوم دا اور کې الله ټکی ولیکل شو نور ډېر ښه واقعات نو دا خو کرامات دي د خدای د دوستۍ چې یو وارې څوک لاس ویني چې خدا په واقع کې معجزه ده د پیغمبر ته نو دا هلک شاهدي ورکړه فلما رأى قمیصه قد من دبر چې کله یې ولیده چې د کمیس کېدلی دی د شا د طرف نه قال دا عزیز ورته ویلې انه من کیدکن دا د تاسې د فریب نه ده دا زلیخا ته وي ان کیدکن عظیم د تاسې تدبیر ډېر غټ دی یوسف اعرض عن هذا ای یوسف د ده خبرې نه اعراض وکړه او دې ته ویې واستغفر لذنبک خپلې ګناه نه توبه وباسه مغفرت وغواړه انک کنت من الخاطئین ته یې له جملې د خطاکارو نه